رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته راوښول چې ستاسې هغه عبادت الله ته ډیر محبوب دی، د الله ډیر خوښ دی چې تاسې پر هغه عبادت باندې همیشه توب وکئ. په بل حدیث شریف کې راځي د سیدنا انس رضی الله عنه مبارک ده چې درې نفره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وکور ته راله، دغه درې نفره وهغو خونو ته راله چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیبیګانې کې اوسېدلې. دغه خلک په دغه نیت باندې راغلي دي چې راځئ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بیبیګانو څخه به پوښتنه وکړو، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت پوښتنه به د دوی څخه وکړو چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر کومه اندازه باندې عبادت کوي او څنګه عبادت کوي، څونه تکلیف پر ځان باندې تیروي، د شپې څونه عبادت کوي، د ورځې څونه عبادت کوي. دغه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کره راځي، دی په دې پوه دي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عبادت باندې در ټولو ښه خبر هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم کوروالاوي دي چې د مؤمنانو مندې کیږي. امهات المؤمنین هغه در ټولو ښې خبرې دي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په عبادت او طاعت باندې. نو ځکه دوی راله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم و بیبیګانو ته او پوښتنه یې وکړله چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم څونه عبادت کوي. په حدیث شریف کې راځي جاء ثلاثه رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كأنهم تقالوها. چې کله بیبیګانو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د عبادت خبره ورته وکړله، د دوی په دماغ کې دا خبره راله چې دا خو نو ډېر کم عبادت دی، موږ باید چې در دې زیات عبادت وکړو. ځکه دوی وویل وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. موږ باید چې در دې زیات عبادت وکړو ځکه رسول کریم صلی الله علیه وسلم خو الله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخ او شاته ټوله ګناهونه بخښلي دي. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخ او شاته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ګناهونه الله بخښلي دي. لکه په سورة فتح کې چې راځي نو دغه صحابه کرام وویل چې موږ خو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم و مقام او مرتبه ته نسو رسیدلی ځکه هغه د الله نبی دی. نو زموږ دپاره لازمه دا ده چې موږ زیات عبادت وکړو او په عبادت کې زیات تکلیف پر ځان باندې تیر کړو. نو په دغو خلکو کې وویل چې زه به لمونځ کومه د شپې همیشه ټوله شپه به د الله پر عبادت باندې تیرومه. او دویم وویله چې زه به د همیشه لپاره روژه نیسم، په ټوله زندګي به خپله روژه نه ماتوم. او دریم وویله چې زه به د همیشه لپاره د ښځو څخه لرې ګرځم، واده به نه کوم. درې صحابه کرام دي چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په عبادت خبر سول نو بیا یې له ځانه سره دا وویل چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې زیات تکلیف نه کاږي هغه د الله نبی دی، هغه ته الله مخت او شاته ټول ګناهونه بخښلي دي. موږ باید چې زیات عبادت وکړو. نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم چې څونه عبادت کوي موږ باید چې در هغه زیات عبادت وکړو. نو یو دا وویله چې زه به د شپې هیڅکله نه بېدېږم او همیشه به ټوله شپه د الله پر عبادت باندې تېرومه. دویم وویله چې زه به د همیشه دپاره روژه نیسم، هیڅکله به زه روژه نه ماتوم، همیشه به زما روژه وي. دریم وویله چې زه به د ابد دپاره د همیشه دپاره د ښځو څخه لرې ګرځم، نکاح او واده به نه کوم، د الله په عبادت کې به ژوند تېروم.
قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په دغه خبرو خبر سو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دوی په دغه حالت باندې خبر سو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم و دوی ته رالی او ورته ویل انتم الذين قلتم كذا وكذا تاسې هغه کسان یاست چې داسې خبره مو کړې ده چې یو دا ویلي دي چې زه به ټول عمر د شپې نه بېدېږم د الله عبادت به کوم او دویم په تاسو کې هغه سړی دی چې دا ویلي دي چې زه به د ابد دپاره روژه نیسم هېڅکله به روژه نه ماتوم او په دریم په تاسو کې هغه سړی دی چې دا ویلي دي چې زه به هېڅکله واده نه کوم او د ښځو څخه به لرې یم د الله عبادت ته به ځان ورخلاصوم د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته دغو خلکو جواب ورکړي چې دا خبرې موږ کړې وې د الله رسول صلی الله علیه وسلم و دوی ته وایي اما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء د الله رسول صلی الله علیه وسلم و دغو صحابه کرامو ته وویل چې تاسې چې دا خبره کړې ده تاسې داسې مه کوئ زما د قسم په الله باندې چې زه در تاسې د الله څخه ډېر بیریږم در تاسې زه ډېر تقواداره یم تر تاسې زه د الله څخه ډېر بیریږم او در تاسې زه ډېر تقواداره یم خو لیکن زه روژه نیسم او کله کله بیا ماتومه او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وویل واصلي وارقد زه هم د شپې عبادت کوم هم د شپې ویدېږم او د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې زه د ښځو سره نکاح هم کوم دا ټوله زما سنت طریقې دي روژه نیول دا هم سنت طریقه ده او په بعضې اوقاتو کې نفلي روژې ماتول دا هم سنت طریقه ده د الله د رسول صلی الله علیه وسلم په مبارکو احادیث کې راځي چې د پنجشنبې او د دوشنبې د ورځې روژه نیول دا سنت ده خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا د سهشنبې او چهارشنبې په ورځ روژه نه ده نیولې نو د روژې نه نیول دا هم سنت ده او د روژې نیول دا هم سنت ده دغه رقم د شپې د تهجد لمونځ د شپې عبادت کول د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده خو البته د شپې خوب کول دا هم د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سنت طریقه ده د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپله هم نکاح کړي دي او مؤمنان ته هم حکم د نکاح کړی دی د الله رسول صلی الله علیه وسلم وروسته فرمایي فمن رغب عن سنتي فليس مني څوک چې زما د سنت څخه اعراض وکړي زما سنت پرېږدي هغه زموږ څخه نه دی په ټولو شیانو کې به په ټولو عباداتو کې به سړی اتباع د سنتو کوي چې سنت طریقه څنګه ده په هغه کې د مؤمن کامیابي ده ځکه الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم د الله جل جلاله رضا د الله جل جلاله د الله خوشحالي د الله لطرف رحمت د الله فضل هغه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په اتباع کې دی چې څونه یو انسان د الله د رسول اتباع کوي چې څونه د الله د رسول متابعت کوي دغونه به هغه انسان و الله ته نږدې وي او که یو انسان د الله محبت غواړي چې الله دې د ده سره محبت وکړي نو هغه انسان باندې لازمه ده چې دی د الله جل جلاله د رضا دپاره د الله د محبت دپاره د رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمانبرداري وکړي د هغه د سنتو اتباع وکړي